په سر یې راته بیا د غم پنډونه واچول، په سر یې راته بیا د غم پنډونه واچول، جانان چې په رکي باندې لسونه واچول، په سر یې راته بیا د غم پنډونه واچول، جانان چې په رکي باندې لسونه واچول. د غیرو په خوږه خوله مونږ تېروتو پښتنو، د غیرو په خوږه خوله مونږ تېروتې پښتنو، خمیش خپلو کورونو ته ورونه واچول. په آخري مونږ تل خالي خالي لاسونه ترې راوړي، په آخري مونږ تل خالي خالي لاسونه ترې راوړي، هوښیارو تل په سرو سپینو ځانونه واچول. السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو مرګلی ذیشان کمال. خوږو کتونکو په دې خپرونه کې درته ستړی مه شئ، هرکلی وایم. خیلمن یمه چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جمع به وئ. خوږو کتونکو په نننۍ ویډیو کې را سره دی ډېر دروند تکړه چې د صفت محتاجه نه دی ښاغلی فخري بنګش، چې راځو به فخري بنګش نه به د ژوند له حقه څه پوښتنې کوو او د شعري معلومات به ترلاسه کوو. نو موږ سره اوسئ، راځئ فخري بنګش ته په دې خپرونه کې ستړي مه شئ، هرکلی وایو. ډېره مننه ذیشان صاحب، سلامونه نیکې هیلې پیرزویانې ستاسو د دې پاڼې اورېدونکو ته ډېره مننه مو کوم چې ما ته مقرره کړه چې زه نن خپل خیالات د خپلو پښتنو وروڼو سره شریک کړم. مننه، ډېره مننه فخري. انشاءالله بیا به راځو که ژوند و. فخري صاحب دا راته وایه ژوند مې څنګه دی، نن سبا حالاتو کې مې ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند خو زما شاعرۍ نه به تاسو ته پته ولګي، لکه مونږ خپل ژوند چې دی کوم د ماحول د ژوند عکاسي کوو. ژوند دی خدای پاک نه ډېر شکرګزار یو. خپله سرکاري دنده ترسره کوم، سرکاري سکول کې معلم یم، استاد یم. د خدای پاک فضل دی، ستونزې ژوند کې خامخا وي، لوړې ژورې پېښېږي، خو شکر دی بس ژوند دی تېرېږي. ډېره مننه، رب نه به ښه وختونه درته غواړو، ښه ژوند درته غواړو، رب مخکې ژوند نه په ښې تېر کړي. فخري صاحب زمونږ کتونکو څخه خپله لنډه پېژنګلو وکړه. مننه ذیشان صاحب، زما نوم خپل نوم سید علي بادشاه دی، ادبي نوم فخري بنګش کاروم. تقریبا د 2015 نه وروسته د شاعرۍ د میدان ته راغلی یم، په باقاعده توګه لیکل کوم. او پیدایش خو 10 اپریل 1904 زما د زیږون نیټه ده. شلوزان سره یو وړوکی کلی دی علي شریف، هغه کې زما زیږون شوی دی. لکه مخکې مې د پیشې په لحاظ استاد یم، نو خپله وخت لرو، خپله دنده ترسره کوم. ډېره مننه خوږو کتونکو. فخري بنګش دا وخت په شیلافزان یو کلي کې ژوند کوي، چې تاسې خبرې واورېدې. فخري بنګش دا راته وایه د شاعرۍ څه مشکلات و، تاسو څه تکلیف و، څه ستونزې وې چې تاسو د پښتو دا لار خپل کا او په دې لاره مې قدم راکېښودو. که دا معلومات زموږ کتونکو سره وړاندې کړي نو ډېره مننه به وي. دا خو داسې چل دی چې دنیا کې په عربونو انسانان دي، خو شاعري پن ډېر داسې کارونه دي چې هر انسان د وس کار نه دی. شاعري یوه خدایي عطیه ده، ګاډ ګفټډ شی دی. نو لکه د نورو شاعرانو په شان خدای پاک ما کې هم دا صلاحیت اچولی و. څه وخت سره سره ژوند تېرېدو نو دې شي کوم جراثیمو هغه ما زما بدن کې زما ذهن کې په زیاتېدو شو، نو د شاعرۍ دې لور ته ما مخه کړه او تر ننه په دې لار روان یم. نو بالکل لکه اکثر حال کې یایي، لکه تا به خپله اورېدلي وي، تا نه به ډېرې پوښتنې شوي وي چېرې د شاعرۍ چې کومه دی دا سړی عاشق شي یو څه شي، نو ته څه ورکوې؟ دا رښتیا دی؟ دا خبره خو سل په سله صحیح دی. لکه پښتو کې یو مطالعه دی، بلکې بار بار پښتني استعمالوي. دا سهیل صاحب نام و، دغه بار بار اورېدلی، څه داسې ونه نشته ثبات خوځولی نه وي. نو شاعرۍ ته بلکې شاعرانو نه علاوه نور خلک هم خامخا مینه
مینه بغیر ژوند هم کړی دی نو دا بالکل یو محرک و ما بالکل مینه کړې ده کنه نو هغې نه پس د شاعري لاره څه دی ډېر خلک بیا داسې وي چې د هغه لاره ته نه پاتې شي وخت سره په موږ کې به دا صلاحیت و دي فن سره مو مینه وکړه خپلې مورنۍ ژبې سره مو مینه وکړه او تر ننه دا لاره جاري ده ډیره مننه فخري صاحب ښکلي معلومات مو راسره وړاندې کړه ډیره مننه کوم فخري صاحب څومره لیکل مې کړي دي څومره لیک مې کړی دی تر دې دمې پورې یاره لیکل خو مخکې ما لیکل ډېر زیات کول نثر ما هم لیکلی دی ډېر مو لیکلی دی مختلفو اصنافو باندې ما ته بزمایي کړي ده په نظم کې هم ما هر یو صنف کې کار کړی دی خو د خوښې صنف د هر یو شاعر د غزل وي نو غزل کې ما هم ډېر زیات غزل مې لیکلي دي ډېره شاعري مې د غزل په صنف کې کړې ده نو تر دا وخته خو دومره مواد دي کم عمر کې تقریبا زه کتاب چاپ کوم نو 2 برابر کتابونه چاپ کېږي ما شاعري ډېره کړې ده هسې ملګرو ته هم پاته ده لکه زما یو عادت دی ډېره کمه مشاعره وي سره کې زه زوړ غزل ووایم که زه هر یوې مشاعرې دپاره زه نوی کلام لیکم او نن سبا کله کله انسان باید داسې وخت راشي ذهن دی نو ډېر وخت نه مو د ذهن شاند دی داسې څه نوي لیکل مو نه دي کړي خو بیا ما وخت سره ډېر لیکل کړي ډیره مننه فخري صاحب لکه مو واورو مشاعرو کې مو کسو ماشاءالله تاسې کوم لیک دی د تعارف محتاجه نه دی ډېر معیاري دی نه اوسه پورې تاسې کتاب څه مشکلات دي اوسه پورې تاسې کتاب ویلی نه دی چاپ شوی یاره کتاب خو مخکې به داسې و څه ډېر مشران وو هغه به ویل څه لیکل څوک کوي د شعر ژبې کې د نثر وي څه وس لري کتاب د چاپ کي خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی میډیا خلک ډېر مخکې بوتله او هر سړی هم شاعر شوی دی خو شاعري دومره زیاته شوه څه ښه شاعري هم کېږي ډېر ښه نوي هلکانو کې هم ډېر ښه شاعران شته نو ما ته هم ملګري ډېر خواست کوي چې ته کتاب نه چاپ کوې ډېر ملګرو راته دا وایي چې موږ درسره مرسته کوو کتاب چاپ کولی کې خو زما ذهن تر اوسه پورې دې ته نه دی تیار شوی دا بس ما ته پاته چې کتاب زه ولې نه چاپ کوم زه غواړم چې لږه شاعري نور هم ښه شي هغه نه پاس یو کتاب چاپ کوم څه وخت سره که ژوند وي نو زه بیا د دې پښیمانه نه وم چې دا کتاب ما چاپ کړی دی وکیل چې دې کې د عوام ته دي اورېدونکو ته دې ولس ته څه شته او که نشته نو زما کوشش دا دی چې زه داسې څه ولس ته ویر کوم چې کتاب کله چاپ شي یا د ولس شي نو زه ولس ته داسې څه مواد ورکول غواړم چې هغه نه ولس زه هم مطمئن شم ولس هم مطمئن شم ډیره مننه ډېر ښکلي معلومات مو راسره وړاندې کړه خوږو کتونکو تاسې د فخري بنګش ښکلي خبرې واورېدې او ټول معلومات مو ترلاسه کړو نو اوس فخري بنګش ته راځو مسلسل ترېنه څو د خپلې خوښې غزل واورو فخري بنګش صاحب په اخره کې د خپلې خوښې غزل راسره وړاندې کړه دا دغه څو غزل به سره شریک وم دا یو زوړ غزل دی څه مطلب څه ژوند نه بېزاره سړی چرته لاړ شي ژوند نه بېزاره سړی چرته لاړ شي او پروردګاره سړی چرته لاړ شي ستا له انکاره سړی چرته لاړ شي مطلب ثاني ده څه ستا له انکاره سړی چرته لاړ شي وایه نګاره سړی چرته لاړ شي او چې نه په کلي نه په ښار کې سکون چې نه په کلي نه په ښار کې سکون وخته خونخواره سړی چرته لاړ شي چې نه په کلي نه په ښار کې سکون وخته خونخواره سړی چرته لاړ شي او د خېټې غمه سودایي دې کړمه د خېټې غمه سودایي دې کړمه او د ستا دپاره سړی چرته لاړ شي د خېټې غمه سودایي دې کړمه د ستا دپاره سړی چرته لاړ شي او یاران په څه لمانه زړه بدوي یاران په څه لمانه زړه بدوي او یم نه وزګاره سړی چرته لاړ شي او یو شعر دی څه پر چناره د ښکلا سرداره پر چناره د ښکلا سرداره او تا نه دلداره سړی چرته لاړ شي او مقطع دی څه فخري شتمن اسمان ته هم تلی شي فخري شتمن اسمان ته هم تلی شي چې وي ناداره سړی چرته لاړ شي نو دا یو بل زوړ غزل څو شعرونه
دا د شاعرۍ د ابتدایي ورځو غزل دی څه مصیبتونو کې راګیر شي سړی په مصیبتونو کې راګیر مصیبتونو کې راګیر شي سړی او چې دا حالات او بیا شاعر شي سړی واه چې دا حالات او بیا شاعر شي مصیبتونو کې راګیر شي سړی چې دا حالات او بیا شاعر شي سړی او مینا چې زړه کې غزونې وکړي مینا چې زړه کې غزونې وکړي او چې څومره لږ وي دومره ډیر شي سړی مینا چې زړه کې غزونې وکړي چې څومره لږ وي دومره ډیر شي سړی او زړګیا دا هم غنیمت وګڼه زړګیا دا هم غنیمت وګڼه او د یار کوڅې نه چې روغ تیر شي سړی او زړګیا دا هم غنیمت وګڼه د یار کوڅې نه چې روغ تیر شي سړی او په نوي کال کې دې هم یاد نکړم په نوي کال کې دې هم یاد نکړم او جانانا تا نه هو سم هیر شي سړی په نوي کال کې دې هم یاد نکړم جانانا تا نه هو سم هیر شي سړی او ژوند تیرول سړی ته لا ګرانېږي ژوند تیرول سړی ته لا ګرانېږي او د تجربو نه چې ورتیر شي سړی ژوند تیرول سړی ته لا ګرانېږي او د تجربو نه چې ورتیر شي سړی او دې کې شعر روماني شعر دی نو ته چې داسې خوږ خوږ کېږي ښکلیا نو ته چې داسې خوږ کېږي ښکلیا وایم چې سام درنه چاپیر شي سړی مننه نو ته چې داسې خوږ خوږ کېږي ښکلیا وایم چې سام درنه چاپیر شي سړی او مننه دا دیو بل غزل څو شعرونه مطلب دی څه چې مې ګڼل د سترګو تور خلک چې مې ګڼل د سترګو تور خلک اوس راته جوړ شوي پیغور خلک چې مې ګڼل د سترګو تور خلک اوس راته جوړ شوي پیغور خلک او د برداشت ټکي بیخي سر خوړلی د برداشت ټکي بیخي سر خوړلی اوس ګرځوي په خوله کې اور خلک د برداشت ټکي بیخي سر خوړلی اوس ګرځوي په خوله کې اور خلک او په نړۍ راج دی تل د سپینو خلکو په نړۍ راج دی تل د سپینو خلکو خو په مونږ راج کوي تک تور خلک په نړۍ راج دی تل د سپینو خلکو په مونږ تل راج کوي تک تور خلک او سړی کې سړی توب نه ګوري سړی کې سړی توب نه ګوري اوس خو غولیږي په انځور خلک سړی کې سړی توب نه ګوري اوس خو غولیږي په انځور خلک او په ننواتي به جرګه درولم په ننواتي به جرګه درولم او بېلتونه نه یو ستا د زور خلک مننه په ننواتي به جرګه درولم بېلتونه نه یو ستا د زور خلک او دی سترګور او مټور د وطن دی سترګور او مټور د وطن له لوږې مړه نه شي سودخور خلک دی سترګور او مټور د وطن له لوږې مړه نه شي سودخور خلک او بس خو پښتون دی چې پرې شرم ورځي بس خو پښتون دی چې پرې شرم ورځي کنې نو ژبه ګڼي مور خلک بس خو پښتون دی چې پرې شرم ورځي کنې نو ژبه ګڼي مور خلک او ما په اخلاص د ورورۍ لاس ورکړی ما په اخلاص د ورورۍ لاس ورکړی او پخلی خغا وختل نور خلک ډېره مننه څو شعرونه نور رومانوي شعرونه دي چې دا ستړی ژوند مې ستا په مینه پایي زوروره دا ستړی ژوند مې ستا په مینه پایي زوروره او جفا خو ستا د شان سره نه ښایي زوروره نازکه نازنینه او ګلبدنه دلارامه نازکه نازنینه ګلبدنه دلارامه او حقدارې چې څوک دې څنګه ستایي زوروره نازکه نازنینه ګلبدنه دلارامه حقدارې چې څوک دې څنګه ستایي زوروره او نفرت دی چې انسان ته د ژوند دواړه لارې بند کړي نفرت دی چې انسان ته د ژوند دواړه لارې بند کړي او خو مینه دې په نوو لارو بیایي زوروره او نفرت دی چې انسان ته د ژوند دواړه لارې بند کړي خو مینه دې په نوو لارو بیایي زوروره او ادا دې هم سړی
د جنتونو په لار سم کړي ادا دې هم سړی د جنتونو په لار سم کړي همدا دې هم قیامت راته راښایي زوروره ادا دې هم سړی د جنتونو په لار سم کړي او همدا دې هم قیامت راته راښایي زوروره او مقطع څه فخري د جوبل زړه واړه خالونه دې څرګند کړل فخري د جوبل زړه واړه حالونه دې ښکاره کړل او دا پند دی بیا رښتیا در باندې وایي زوروره فخري د جوبل زړه واړه خالونه دې ښکاره کړل دا پند دی دا رښتیا در باندې وایي زوروره ډېره بس که اخره کې د خپلې خوښې څو شعرونه یو غزل چې تاسو یې ډېر خوښ وي هغه غزل سره وړاندې کړه ډېره مننه وي بس داسې خو څه د څو شعرونه څه چې مې مزاج لک شان رنگین شینو رباب ته کښېنم چې مې مزاج لک شان رنگین شي نو رباب ته کښېنم او چې د دنیا چارو نه ستړی شم کتاب ته کښېنم چې مې مزاج لک شان رنگین شي نو رباب ته کښېنم او چې د دنیا چارو نه ستړی شم کتاب ته کښېنم او تر څو چې ته د انسانیت تر حده نه یې راټیټ تر څو چې ته د انسانیت تر حده نه یې راټیټ ولاکه زه هم در سره دغه حساب ته کښېنم تر څو چې ته د انسانیت تر حده نه یې راټیټ ولاکه زه هم در سره دغه حساب ته کښېنم او زه به تر څو پښتون بچي ته دا فریب ورکوم زه به تر څو پښتون بچي ته دا فریب ورکوم زه به تر څو پردی وینا پردي نصاب ته کښېنم او ته چې ګړی په ګړی داسې مرورېږي ښکليه ته چې ګړی په ګړی داسې مرورېږي ښکليه او د دې نه ښه ده چې د هجر لوی عذاب ته کښېنم ته چې ګړی په ګړی داسې مرورېږي ښکليه او د دې نه ښه ده چې د هجر لوی عذاب ته کښېنم او مقطع دې څه چې د فطرت له رنګینو سرغړونه وکړم چې د فطرت له رنګینو سرغړونه وکړم او ډېره به ګرانه شي فخري چې دې ثواب ته کښېنم ډېره مننه ډېره مننه فخري بنګش ډېره مننه مو کوو څه ښکلي کلمونه مو سره وړاندې کړه درنو خوږو کتونکو تاسې د فخري بنګش ښکلي کلمونه واورئ هیله من یم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي فخري بنګش لکه مو اکثر ډېرې ویډیو کوو اخرنۍ کې هر سړي نه مو خپل پیغام غواړو خو تاسې پوهه دی د نن سبا دور د کوم نوي شاعران دي دغو ته څه پیغام ورکول غواړي زما لړخه خو نوو شاعرانو ته دا پیغام دی څه شاعري یو پند دی لکه ما مخکې خبره وکړه دا قدرتي اتیا ده خو د دې نکار دې کې تکړهوالی دې کې مخکې تګ دا په مطالعې په مشاهدې په تجربې راځي انسان خپل ژوند سره عمر سره سم شعر ولیکي ځان نه د وړاندې تا کوشش مه کوي او کوشش وکړي څه مطالعه تجربه مشاهده په دې نظر وي نو وخت سره انسان ډېر ښه شاعر جوړېدلی شي په یوه ورځ کې په یوه میاشت کې یو کال کې څوک ښه شاعر نشي جوړېدلی خو انسان ته پکار دي څه د نور د دنیوي تعلیم سره سره که هغه د کوم فن سره مینه لري هغه کې مهارت دپاره انسان د تجربې نه د مطالعې نه د زده کړې نه کار واخلي نو وخت سره هغه ښه شاعر جوړېدلی شي او بیا ټولو پښتنو وروڼو ته خاص کر ځوانانو ته دا خواست دی چې خپلې مورنۍ ژبې سره مینه وکړي او څو پورې څه د پرمختګ تعلق دی د ترقۍ د خبره دی نو انسان څه ترقي کوي خپلې ژبې کې څو پورې انسان پوه نه دی خپلې ژبې سره مینه نه دی کړي نو موږ مخ په وړاندې نه شو تللی یو ځل بیا ډېره مننه ډېره مننه فخري بنګش صاحب ډېر ښکلی پیغام راسره کتونکو ته وړاندې کو خوږو کتونکو نماز شان کمال ته راکوئ د بلې ویډیو پورې اجازت د لوی الله په امان په مخه مې ښه